د پیړو مزل کول دي په یوه وړه شیبه کې. واه ډېر ښه. د پیړو مزل کول دي په یوه وړه شیبه کې، تصویرونه د جانان دي د نظر په دایره کې. واه سرابونه دي ګډیږي د اسمان په دروازه کې. واه ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. کتونکو زه سپید حیات خان د دوینا د زلن ټي وي په شیشه تاسو مخاطب یم. نن موږ سره د پښتو د صحافت او د پښتو ادب یو ستر نوم شاهین ګونیری صاحب موجود دی او زموږ خوشقسمتي ده چې هغې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت راکړو. شاهین ګونیری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر ته څنګه یې؟ ته ښه دی؟ خوشحاله یې؟ د الله پاک فضل دی. ډېره مننه. کتونکو د شاهین ګونیری صاحب راتګ او تاسو سره ملاقات د محمد قریش بھائی په مهربانۍ سره ممکن شو. شاهین صاحب ژوند مو چېرته تېرېږي؟ زړګیه زه به دا ووایم چې زما دا رزق ډېر خور لیکل شوی دی. دا وخت زه په یورپ کې ما او هلته د ریډیو فری یورپ، ریډیو لیبرټي په نوم باندې د پاکستان لپاره ریډیو سروس دی چې مشال ریډیو ته وایي، هلته کار کوم او په پراګ کې اوسېږم ما په چک ریپبلیک. اصل کې کتونکو مونږ شاهین ګونیری صاحب د دې نه مخکې مختلفو ادارو سره کار کړی دی، لکه بي بي سي او جی نظام مشال ریډیو سره، خیبر ټلویزیون سره ادارو سره کار کړی دی. صحافت شعبه کې هم څومره وخت؟ یاره جی ما خو په 2001 کال کې په انګریزي ادبیاتو کې ماسټري کړې وه. د هغې نه وروسته په 2003 کال کې ما د پېښور نه یو د انګریزي ژبې اخبار به و د سټیټسمین په نوم باندې، هلته مې کار کوو. دغه ځای مې د خپل صحافت ابتدا کړې وه ریډیو پاکستان سره، پاکستان ټلویزیون سره. د هغې نه وروستو بیا مختلف نړیوال میګزینونه، مجلې د هغې دپاره ما لیکل کړي دي د پښتنو په سیاست باندې، کلتور باندې، په معیشت باندې. او د دې سره سره بیا ما بي بي سي سره کار کړی و په سوات کې، په پېښور کې. او نن سبا زه چې دی نو د ریډیو فری یورپ سره کار کوم په پراګ کې. حاجي څنګه د نوم نه ظاهره ده شاهین ګونیری صاحب، نو ستاسو تعلق په بونیر کې، چونکې بونیر خو ډېره ښکلې علاقه ده، ډېره زرخیزه دغه ده، نو ستاسو بیا په بونیر کې کومې علاقې سره تعلق دی؟ کومې سیمې سره؟ زما ډېر ښایسته کلی دی او ډېر مشهور کلی دی، هغې ته وایي شل بانډۍ. او دا داسې کلی دی چې د ګیر چاپېره غرونه دي، د غرونو په منځ کې دا کلی دی. او بهر چې دی نو ډېر د فطرت په رنګونو باندې ښایسته کلی دی. نو دا په ګاګره تحصیل کې راځي او زه د دغه کلي اوسېدونکی یم. د دغه کلي په سرکاري سکول کې مې سبق ویلی دی او د هغه ځای نه بیا اسلامي کالج ته رالم. اسلامي کالج کې مې زده کړې وکړې په پېښور کې. او زما د کلي سره زما تړون چې هر چېرته لاړ شم د دنیا هر ملک ته لاړ شم، هر خوا ته لاړ شم، زما د کلي چې کوم رومانس دی، زما د کلي چې کوم یادونه دي زما سره ملګري. شاهین ګونیری صاحب یو نظم راسره شریک کو چې دا کتونکي لغونده کې خوند واخلي ستاسو د شاعرۍ نه، ستاسو د پوهې نه او ستاسو مستفید شي، نو ډېره مهرباني وي. ولې نه؟ خو زه به دا خبره په دې سکرین باندې مو کوم چې زه ځان ته لکه زه دا دعوه نه کوم چې زه شاعر یم. کله کله د خپل زړه دپاره، د خپل اظهار دپاره څه ولیکم. نو زه به تاسو ته یو نظم ووایم. دا نظم چې دی نو دا داسې دی چې د لفظونو په یارۍ کې، د معنو په باریکۍ کې، په دعا کې، په زارۍ کې، په خمار کې، په مستۍ کې، د شرابو په پیاله کې، د جومات په مناره کې، د انسان په تلوسه کې، د ورک شوي خوب لټون دی او کږې وږې دي لارې. د لفظونو په یارۍ کې، د معنو په باریکۍ کې، په دعا کې، په زارۍ کې، په خمار کې، په مستۍ کې، د شرابو په پیاله کې، د جومات په مناره کې، د انسان په تلوسه کې، د ورک شوي خوب لټون دی او کږې وږې دي لارې. د پیړو مزل کول دي په یوه وړه شیبه کې. واه ډېر ښه. د پیړو مزل کول دي په یوه وړه شیبه کې، تصویرونه د جانان دي د نظر په دایره کې. سرابونه دي ګډیږي د اسمان په دروازه کې. واه
ډېر مننه. کتونکو شاهین بونیری صاحب مونږ د زلن ټي وي د طرفه د دوبۍ د مسافرو طرفه او د په دوبۍ کې استوګن د ټولو پښتنو طرفه د دې ډیره زیاته مننه کوو چې دوی موږ دومره وخت راکو او زمونږ تپوس یې وکړو. شاهین بونیری صاحب ستاسو ډیره مننه، ستاسو د راتګ، ستاسو زموږ د وخت راکولو ډیره مننه. صوبیدایات ډیره مننه. زلن ټي وي ستاسو کار ډېر ښایسته دی، ستاسو پروګرامونه ډېر مزیدار دي، معلوماتي دي. ستاسو دپاره زه ټولې کامیابۍ غواړم. ستاسو ډېره مننه. مهرباني.